د بلخ ولایت په شولګر ولسوالۍ کې د یوه خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا د 40 کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې ولایت د کډوالو ریاست مسؤلین وایي دغه کورونه د هغو کډوالو لپاره جوړوي چې په وروستیو کې د بهرنیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي. له بلې خوا د خیریه بنسټ مسؤلینو په خپلو خبرو کې وویل د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د مسلمان وګړو لاسنیوی کړی او په همدې نیت افغانستان ته هم راغلي دي. موږ نن د 40 شلترو دلته افتتاح وکړله. دا شلتر چې افتتاح وسوله باوجود د دې چې ولایت له طرفه د والي صاحب محترم په خاص هدایت سره دې ته یو کمیټه موظفه سوه د مختلفو ارګانو سره. دا کمیټه به دا کار په مخ باندې وړي او تقریبا په 2 میاشتو کې به د دې کار خلاصیږي تکمیلیږي به بیا. Dünyanın birçok yerinde şu anda د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مسلمانان له ستونزو سره مخ دي. موږ په څو افریقایي هیوادونو کې د مسلمانانو لاسنیوی کړی دی. سویلي ترکستان، افغانستان، میانمار، فلسطین او پاکستان کې مو د مظلومو مسلمانانو سره مرستې کړي دي او نن افغانستان ته هم په همدې نیت راغلی یم. biz de sizi bu sebeple yardım için geldik. ولایت بلخ ولسوالی شولگره در کمپ جلوزه که در اینجا تعداد از فامیلای مهاجر که زندگی میکردن نظر به همکاری ریاست امور مهاجرین تثبیت شد و فعلا برای خانواده ها که متشکل از 34 متر مربع که یک تشکیل اتاق است، 2 اتاق خرد است، آشپزخانه هست، حمام هست و تشناب هست که متشکل از در یک نقطه ساخته میشه برای 40 تن از فامیلای کمپ جلوزه انشالله. شولګر ته له پاکستان او ایران څخه راستانه شوي کډوال وایي خوښ دي چې د کډوالو ریاست لخوا ورته د سرپناه ځایونه جوړیږي. دوی یو شمېر ستونزو ته په اشارې وویل د سرپناه وروسته پاکو اوبو، روغتون او ښوونځي ته هم اړتیا لري. ډېر خوشحاله د دې عمارت د خدمت نه چې دوی نن موږ ته وکړي. دا زموږ ډېر ښه ورونه دي. موږ خو ډېر مجبوریت لرو، کلینیک مجبوریت لرو، دلته وروره مکتب مجبوریت لرو، د اوبو مجبوریت لرو وروره. دا خلک ډېر مشکلات سره یو دي. مسلمانان دلته ځایونه یې قید دي. داسې خوشحاله یو چې فقط دغه نن چې دا شلترونه موږ ته راغله داسې خوشحاله یو لکه موږ ته چې خدای تازه زوی راکړی دی. سرپناه نه لرو، لڅ وو، دا دغه خبره او لږه خو خیر په لږه تېرېږي، خو دا سرپناه چې نه وي خو نو بیخي سخته ده، مشکلاتونه ډېر دي او انشاءالله موږ ته هر څه کړي دي او که یې ځینې خوشحاله یي راځي ځینې. ورته مهال د بلخ مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس وویل اسلامي امارت ژمن ده چې د ټولو خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. له بل لوري د شولګر ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې هر چاته زمینه برابره ده چې تر څو خلکو ته خدمت وکړي. ما وعده داده میتونیم که در آینده برقش هم میآید و بازارش هم جور میشه، کوچه و سرکه فرعیش هم جور میشه، ولیکن یک ذره وقت میخواه، یک ذره زمانگیر هست. لیکن ما گفتیم که اول امنیت داشته باشیم، دویم وحدت اتفاق داشته باشیم. در ولسوالی شولگره فضای به خاطر خدمت در مؤسسات، در بنیادهای خیریه همه مساعد هستند. امنیت تامین است، مسئولین همه با یکدیگر هماهنگی دارند. د بلخ ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې له 1400 کال را په دې خوا دې ولایت ته له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 9000 کسان راستانه شوي دي.